بسیار یک جای زیبا و مقبول و دیدنی است. ورته وایه ده ته مینه ورسره لرم. سلام بیننده های عزیز، امید که جور صحتمند و سرحال باشین و ماه مبارک رمضان سرتان به خیر سپری میشه. دوستای عزیز، امروز یکی از ولسوالی های قندهار که از شهر چند کیلومتری دور است، ولسوالی ارغنداب، اینجا آمدیم از ولسوالی دیدن میکنیم و میریم به زیارت بابا ولی صاحب که در اینجا در قندهار در این ولسوالی موجود است. شما همراه ما باشین دوستان، پروگرام بشپړ وګورئ، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. موږ به زو در زیارت پورې د بابا ولی صاحب زیارت څخه بلیدنه کوو او در تاسو پورې به هغه معلومات درسو. زموږ سره اوسئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ. درنو دوستانو، بیا هم په خیر راسئ. د ورور سره ولاړ یم، د سره به مرکه وکړو چې د نوم څه دی، دلته څنګه راغلی دی. ستړی مه سې ورور. خیرات وروره. خدای دې غم راکړي، نه کې په زوره وغږېږه. و روژه ده، روژه مبارکه ده، خامخا وایي. ښه مننه. دوستانو ته دې نوم ووایه. عیسی محمد د کندهار ولایت د تختپور ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه عیسی محمد ورور، فی الحال چیرې اوسېږې؟ فی الحال په کندهار ولایت کې. په ښار کې که په تختپور کې؟ یا په ښار کې. ښه دوستانو ته دې یو ځلې بیا تخلص هم ووایه. عیسی محمد چکزی. ښه خدای دې غم راکړه چکزی صاحب. دا چې د جمعې ورځ ده، نو ته څنګه راغلی دلته؟ بس په طبیعت راغلی، د جمعې مبارکه ورځ مې لنډوله. ښه روژه مبارکه ده خامخا. ښه نن دې څومره روژه ده؟ انشاءالله نن به مې 5مه روژه وي. مه کوه والله که روژې ته زموږ د خاص حساب نه کوو، چې حساب نه کوو څه لنډېږي. 10 دانې نیسو او 10 نیسو انشاءالله، چې حساب نه وکړو لنډېږي بره. ډېره مننه، ژوندی اوسې. نو هر وخت دغه زیارت ته راځې که نن دې لومړی یاره زیات وخت راځو. څو کاله کېږي راځې؟ تقریبا د 2019 ورته راځو. ښه ډېر ښه داسې میله یې هم راوځي، داسې میله هم کوئ؟ زیات میله یې راوځو په خلاصه خوله کې. په خلاصه خوله کې بس میله راوځو. نو بس په طبیعت باندې لپاره ملګري راوځو. څونه تغیرات راغلي دي په زیارت کې د پخوا په پرتله؟ یاره ډېر تغیرات راغلي چې په اوس حالات کې. مطلب څونه، څو فیصده؟ یاره 80% خو راغلي. شکش په خاطر د خلکو په بیروبار په خاطر. اوس هغه سراج شو، هغه خلک نه لري خاص. رښتیا هم داسې یوه جالبه خاطره راته وایه چې په دغه ساحه کې، په دا میله کې چې پر تا راغلې؟ داسې خاطره نه ده راباندې راغلې. هېڅ خاطره په تا نه ده راغلې په ټوله ژوند؟ نه ده راغلې. زه خیر دوستانو ته یو پیغام ووایم چې زیارت ته راځي، زیارت نظافت نه مراد دی. بس نظافت په دې مراد کې زیارت خو مبارک ځای دی. بلې و نو څه وکړي دی؟ دی باید د زیارت نظافت مراد کې. او ډېره مننه، سلامت اوسې ورور. مننه. خیر. سلام جوړ په خیر. په خیر و خیرت وروره. ښه یاست؟ الحمدلله سلامت سې. نوم دوستانو ته ووایه ورور. نوم یې محمد. ماشاءالله څومره ښایسته نوم. محمد وروره، څنګه زیارت ته راغلی؟ قربان سنبلانو د جمعې ورځ د مبارک زیارت د برادرانو سره راغلي. ښه هر وخت راځي؟ اکثره وخت راځو د مبارک زیارت. ښه مخکې تاسې وویل چې زه یو نعت تاسې ته وایم.
و په دواړو سره آماده یې؟ ستاسې اجازه ان شاء الله. مننه خلاص نعت به ووایي دوی به دوستانو نعت تیست ووایي تاسې ورته غوږ شئ نو محمد ورور ماشاءالله ښایسته انجره لري تاسې یې واورئ. شبنم پر ګلو ووري شبنم پر ګلو ووري چې تا نه مني حبیبه چې تا نه مني حبیبه د هغو ځای به سروري شبنم پر ګلو ووري شبنم پر ګلو ووري چې تا نه مني حبیبه چې تا نه مني حبیبه د هغو ځای به سروري شبنم پر ګلو ووري شبنم پر ګلو ووري د جنت یو دروازه ده چې کلی یې کلمه ده د جنت یو دروازه ده چې کلی یې کلمه ده و هغو ته به خلاصېږي چې د قرآن تورو ته ګوري و هغو ته به خلاصېږي چې د قرآن تورو ته ګوري شبنم پر ګلو ووري شبنم پر ګلو ووري شبنم پر ګلو ووري چې تا نه مني حبیبه د هغو ځای به سروري په جنت کې یوه درخته هلته شنه ده ډېره وخته په جنت کې یوه درخته هلته شنه ده ډېره وخته زموږ حبیب در لاندې ناست دی بې رنجویه سترګې تورې زموږ حبیب در لاندې ناست دی بې رنجویه سترګې تورې چې تا نه مني حبیبه چې تا نه مني حبیبه د هغو ځای به سروري شبنم پر ګلو ووري شبنم پر ګلو ووري د دوزخ یو دروازه ده چې کلی یې سره لمبه ده د دوزخ یو دروازه ده چې کلی یې سره لمبه ده و هغو ته به خلاصېږي چې د بل ناموس ته ګوري و هغو ته به خلاصېږي چې د بل ناموس ته ګوري شبنم پر ګلو ووري شبنم پر ګلو ووري شبنم پر ګلو ووري چې تا نه مني حبیبه د هغو ځای به سروري په دوزخ کې اپې مار دی د لکۍ پر سر ولاړ دی و هغو ته انتظار دی په دنیا کې چې سود خور وي و هغو ته انتظار دی په دنیا کې چې سود خوري چې تا نه مني حبیبه چې
چې تا نه مني حبیبه د هغو ځای به سروري شبنم پر ګلوري شبنم پر ګلوري سید عبدالخالق آخری منا یراک سید عبدالخالق آخری منا یراک ملایان جی را روان جی آخری منا یگوری ملایان جی را روان جی آخری منا یگوری چې تا نه مني حبیبه چې تا نه مني حبیبه د هغو ځای به سروري شبنم پر ګلوري شبنم پر ګلوري دوستانو تاسې ویل چې ډېر ښایسته نعت یې وویلي ډېره مننه قربان چې سم الله پاک چې تاسو ته مې وزرونه درکړي خدای مو دغه مو وساته د روژې په برکت سلامونه جوړ په خیر حاجي صاحب وعلیکم السلام جوړ ورور خیرات کراري ده خدای دې غم راکوه سلامت اوسې نوم دې دوستان ته وایي حاجي صاحب نوم یې اکبر جان دی بلې وه نو د ښار اوسېدونکی نو نایدلي چوک ښه زیارت ته څنګه راغلي یاست نن زیارت خو نو وروره یو خو روژه ده برکت میاشت ده بلې وه بل زیارت خو نو وروره موږ ګرځو مو زیارتونه خو د کنداریانو خوښ دي بلې وه بلکل ستا په نظر څو کاله به کېږي چې دا زیارت ته راځي د احمد دغه البته د بابا ولی صاحب زیارت یاره دا زیارت خو تقریبا چې زما په یادېږي د دې تقریبا 20 کاله کېږي داسې دا زیارت جوړ شوی دی او ته څو کاله کېږي چې راځې زه خو نو بیخي د ډېره وخته کوچنیوالي څه پلار به له راوستلو چې هغه وخت دلته موږ نه نو ډېر ښه خوند کوي زیارتونه خو موږ طبیعت ته زیارت دی ژوند مو د زیارت دی هغه زیارت ته راځو ډېر ښه دا زیارت د چا د خوا ترمیم سو دوستانو ته که ووایست دا زیارت خو نو د ګل اغا شیرزي د خوا څخه خدای دې دغه موږ ته نه راکړي بس دا خدمت هغه کړی دی ډېر داسې ځایو کې خدمتونه کړي دي په جلال آباد کې ډېر خدمت کړي دي موږ لپاره دا خدمت کړي ډېره مننه افغانانو بس طبیعت پر سم دی ساتي چیر دی هم زیارت وکړي هم ښه شینګیا ده سره ناست مننه سلامت سئ دوستان ته څه پیغام لري چې تاسې ویني به دوستان ته دا پیغام دی چې وروره ښه روژه ده د برکت میاشت ده چکي او دغه دې نه کوي ښه لمونځونه اودسونه به دا د برکت میاشت نو ژوند به هم برابر شي مننه حاجي صاحب خیر اوسې ستاسو هم مننه سلامت بیننده های عزیز امید که زیارت دیده باشین و همراه دوستا هم اینجا مجلس کردیم دیگه امی زیارت که شما میبینید امی زیارت بابا ولی صاحب است که در ولسوالی ارغنداو بابا صاحب اینجا امی زیارت موجود است که بسیار یک زیارت مشهور است که اینجا دوستا از بسیار ولایت های دورتر اینجا میاین و اینجا زیارت میکنن دوستان دغه شنه ساحه چې هم تاسې وینئ دا د کندهار پر ارغنداو البته ولسوالۍ ده بیا پسې ناګهان دی بیا نو دغسې ورځه نورې ولسوالۍ دي سیمې دي چې په هغه پرې مربوط کیږي چې ډېر دوستان ورته د کابل پغمان وایي او ماشاءالله ډېر ښایسته ښکلا لري ډېره شینګیا پکښې ډېره نسبتا نورو سیمو ته نو دلته ډېر دوستان راځي د جمعې په ورځ بس په عادي ورځو کې هم دلته تفریح کوي دې ځای څخه لیدنه کوي نو هیله ده چې دغه پروګرام مو خوښ شوی زموږ سره واوسئ زه نور دوستانو ته هم مرکه ورسره کو دوستای عزیز یوتیوب چینل سبسکرایب کنین ویدیو رو تا دوستایتان شیر کنین
درونو دوستان و تایس رازی بیننده های عزیز میریم امروز یک چند تا از جوانا گپ میزنیم که همینجا دمی کرداش هستن بسیار یک جای زیبا و مقبول و دیدنی هسته امروز ما باشین تا بریم با یک چند دوست عزیز هستن اینجا امروزشان صحبت میکنیم ببینیم که فارسی گپ میتونه زده یا پشتو. سلامونه جوړ په خیر. وعلیکم السلام. څنګه یاست؟ په خیر است؟ خیر و خیرت. د مخ راوړو چې دوستان دی ببینی فارسی گپ میتونی زده؟ خب فارسی کی گپ میتونه زده؟ کم بسیار کم. یاد ندارم. یاد نداری؟ نه یادم. چرا؟ نام چی است؟ نام عزت الله. و نه ماشاءالله فارسی گپ میتونی زده. خب نام تو چی است بیادر؟ حکمت الله. حکمت الله. این نام ما است حکمت الله این عزیز بیادرم است. نام تو چی است بیادر؟ مختار احمد. خب مختار جان چطور آمدی اینجا؟ چی میکنی اینجا؟ دا لپاره غلی چې یو تفریح وکړو یو وخت تیر کړو د روژې کې یو د جمعې ورځ د یو ساتیري دپاره فارسی گپ بزنم امروزتان یا پشتو؟ پښتو. ښه دوستان پښتو ورسره وایي ځکه دی وایي فارسي یو څه ویلی سو چې یو ځای د یو ځای څخه وایي ځان راخلاص کړو په دغه لږ فارسي باندې. ښه نو تاول نوم یې عزت الله. ښه عزت الله جانه نو تاول د اختر دی که روژه ده؟ روژه ده. ښه دوستان داسې ژر مې اختر کوي. ښه نن دې څو عنې روژې نیولې دي؟ نن ولا پنځمه ده. مه کوه. پنځمه به یې زه چوم. ښه څو فیصده باور یې؟ 100%. ډېره مننه. غمېدلې هغه وایي ډېرې دي. ډېرې دي وه. ښه او که دا راته وایي څه کاروبار کوي؟ زه خپله په رنګیزان دانه کې دوکان لرم. ښه کالي خرڅوي؟ کالي خرڅوم. کوم کالیګان خرڅوي؟ دا د شوز دانې دا جوړ. ښه زنانه کالیګان زنانه کالي. ښه د یوې جوړې کالي قیمت څو دی اوس فی الحال؟ 15,000 4,000 6,000 فرق پکې شته. ښه د کومه ځای څخه کالي راوړي؟ د انډیا څخه. ښه د انډیا څخه یې راوړي. ښه ډېره مننه. څنګه دی کاروبار دی؟ یو ښه ولا ښه دی شکر دی. اوس نو سیزن نشته بیا اکشن اختر بعد سیزن بیا ګرانه یې که ارزانه یې؟ بالا ښه شی خو نو ګران دی کمزوره خو نو ارزان. واقعا هم داسې ده. مننه وروره خدای دې غم راکړي. سلامت اوسې. ستا نوم خو دې نو دوستانو ته وویل حکمت الله جانه که دا ورته وایې دوستانو ته چې ته څه کار کوې؟ زه خپل خیاطي کوم. ښه او د دې سیزن ډېر په ټرینډ کې روان دی دغسې به یې که نه؟ یا خاص کارونه نشته اوس. ولې؟ کمزوره سوي دي. ښه نسبت نور اخترو ته 100% کمزوره سوي دي. کال په کال کمزوره کېږي. ښه تا خپله څو جوړې کالي کړي دي؟ ما د اوس یوه لنده کړې. ولې؟ موږ خو خپله د اختر په شپه هم جوړولی سو. ښه اوس څه پلان لرئ چې معنا زه به دلته کښېنم دوستانو زه م په پښو باندې وچ سوی یم معنا ستا په نظر ته څو جوړې کالي اختر ته کوې؟ نو خو په کال کې مې کړي دي نورې مخته کړي دي. نو ښه اوس ما زه یو اختر په چیر سو یو جوړه وکړي ما ځان ځنې خلاص. ښه ډېره مننه. د یوه جوړې کالي قیمت دوستانو ته وایي چې ښه خوندور کالي جوړوي ښه نامي یعنې داسې ښه فوقالعاده په 300 افغانۍ جوړو. ښه 300 افغانۍ. ډېره مننه. سلامت اوسې ورور. اوس به راسو دغه بل ورور ته. څنګه یې ورور؟ الحمدلله تاسو ښه یاست په خیره؟ مننه ژوندی اوسې. څنګه راغلی؟ نو روژه ده بس په دا روژه کې راوتلي یو چې دلته یې ورځ تېره کړو تبدیل هوا وکړو بیا روژه تېره کړو. او درسونه در کومه ځای رسولي؟ درسونه مو وختي ویلي وه نو اوس مو پرېښولې. ولې؟ داسې وو درسونه چې په مکتبو کې سره خراب سوله. بلې وه. نو بیا د کرنتین موضوع ویه چې بچیانې بیا لا نو دغه وخت هم بیا شوق مات سو بیا نه یو راغلي. ښه اوس کوم کاروبار کوې؟ اوس خیاطي کوم. ښه ته هم د ده سره په خیاطي کې؟ ما د اکا زوی دی. ښه د خپلوان سره راغلي یاست؟ ښه دا بل ملګری؟ دا مو همسایه دی پر بغل مې. ښه ډېر ښه بس الله دې وروره تا ته توفیق درکړي چې زده کړې وکړې او چې ښه زمینه درته مساعده سي بیا. دغونه مو کړي چې خپل ځان در یو ځای پورې سوای سو. او که سنټر هغه مو مثال ویلی دی مکتب مو دغونه ویلی دی مدرسه مو ویلې ده. بلې نو یو ځای تر نن یې ده ته ویلي چې زه ستا سره مینه لرم؟ دا کا زوی دی تر نن یې ورته ویلي؟ بالا خو په زړه کې ورسره لرو. نو مخامخ ځکه دې نن ورته وویل؟ نو دا خو ټول مسلمانان مینه سره لري. و نو خو ده ته بیا ته مخامخ ووایه په زړه کې دې نن په خوله ورته ووایه. نه مثلا موږ د خپل ورور سره مینه لرو هغه ته وایي ورور ته پر ما ډېر ګران یې نه زه ستا سره ډېره مینه لرم. دا مینه خپل یو حس دی یو احساس دی یو ګرانش دی. اوس ته ده ته مخامخ ووایه. بیننده عزیز با بیادر گفتم که گفتی بچه کاکایم است. گفتم تا امروز برش گفتی که دوستت دارم امروز محبت دارم. گفته نه ولی در دلم گفتیم و رو برش نگفتیم. گفتم امروز رو برش بگو
باز چی یک حس داره خودش، چه احساس لري فی الحال؟ ازت دی به درته وایي ماشاءالله دی ډېر جرأتناک دی، دا خو موږ ټوله د یو بل سره مینه لرو، نو دی به تا ته مخامخ نه وایي، په زړه کې خو ورسره لرې مینه، نن به مخامخ ورته وایي. اصلي مینه د زړه ده. نو خو بلې نو خو نن پر خوله ورته وایي چې دی نور هم ستا په قدر ارزښت پوه سي. نو مینه ورسره لرم. نو ورته وایي درته مینه ورسره لرم. ډېره مننه. الله پاک دې ټولو مسلمانانو وروڼو ته اتفاق اتحاد ورکړي چې د یو بل سره همیشه دپاره مینه ولري. ډېره زیاته مننه ستاسو درو سرو څخه ورور. مینه چې د زړه مینه ده. بلې په خوله چې ورته وایي نو هغه نه څه معنا لري. نو هم بیا هم دی نه کې پوه سي چې معنا نه کله کله خوابدی کېږي چې معنا خبره مې درته کړې هغه دې هېره سوه. دغه رقم ډېره مننه وروره. بس خیر اوسئ. له تاسو دې درو سر څخه مننه. تشکر. سلامت اوسئ. خیر اوسئ. دوستای عزیز بازم خوش آمدید. دیگه یک بسیار جای بسیار فوق العاده و بسیار سبز و دیدنی است. دیگه ما و دوستم پتان انتظار آمدیم اینجا یک آمدیم دوستا رو دیدیم، امرایشان مجلس کردیم یک چند دقیقه. امیدوار هستم که امی پروگرام امی برنامه ما را تعقیب کرده باشین و خوشتان آمده باشه. دوستا به حمایت شما بسیار زیاد نیاز داریم. یوتیوب چینل ما رو سابسکرایب کنین. امی ویدیوها را که به شما بخش میکنیم همراه دوستایتان همراه فامیلیایتان بشینین ویدیو رو ببینین. انشالله که هیچ کدام گپ دیش نیست که سر اولادای و خوار و مادر و برادر شما بد تاثیر کنه. دیگه دوستا امید که پروگرام خوش کرده باشین، خوشتان آمده باشه. تا پروگرام بعدی شما را با خداوند بی‌نیاز یکتا میسپارم. وقتتان خوش. خداحافظ. بسیار یک جای زیبا و مقبول و دیدنی است. مینه ورسره لرم.